د کامران خان د لاس یو قامي انځور چې د افغانستان یوه پیغله د سیاله په نوم باندې، یعنی دا د هغوی د مینې احساس دی یا د قام پالنې احساس. راځئ تصویر ګورو، بیا پرې وروسته خبره کوو. دغه عکس چې ما کله په اول وار وکتلو نو زما په خیال چې دویم شخص به زه ومه د انځورګر نه بعده چې ما ولیدو، نو د سړي وجود داسې په لړزان کې په دې عکس کې ډېره لویه فلسفه پرته ده. بیا په دې باندې خبره هم کېدلی شي، خو هر څوک په خپل نظر ویلی شي، خو داسې لنډ او مختصر نظر ده چې دا کښتۍ هغه د لاس د محنت کښتۍ ده په کومه کې چې مشر او شاته علي وزیر ولاړ دی. یعنی که دا کښتۍ څومره حرکت کوي نو دا د انسان په مزاحمت باندې کوي، مشر هم د مزاحمت قایل دی. بیا په دې کې دا پردې لګېدلې چې دا پردې بیا د دغه دپاره د اخوا دېخوا د هوا لپاره چې یعنې دا په کوم طرف باندې بوځي په کوم طرف نه، د هغې لپاره دغه پردې په یو طرف او په بل طرف وړي. نو دلته زما په خیال چې دغه سیاسي پړاوونه موږ ته ښایي چې سیاسي پړاو کله سړی په یو طرف کې کله په بل طرف کې. نو تاسو له ډاډ درکومه چې که نن حالات لږ موږ ته سخت دي نو وخت به راشي دغه پردې به بیا د بل طرف ته راواړو، بیا به یو ورځ پی ټي ایم د هغې نه زیات په قوت کې وي او ډېر به په میدان وي. دا ولسونه تاسو وینئ دا لاندې، او په دغه میسج به هر سړی خپله پوهېږي. مشر او علي وزیر ورته اشارې کوي چې تاسو راوخیږئ. په دې کښتۍ کې دلته هم بلا نفر دي، بیا دا وینه ده او دا انسانان دي، دا خلک ټول لګیا دي ډوب دي. مشر ورته آواز کوي چې راوخیږئ، ژغوري. خو بدبختانه قام په کوم ځای کې دی او د مشر نارې او د دغه مشرانو قربانۍ لکه د علي وزیر مو پرون وکتل چې د 3 ګنټو لپاره رهایي واپس له هغې بیا ګرفتار کړی شو بې ګناه. د کامران خان د لاس یو قامي انځور چې د افغانستان یوه پیغله د سیاله په نوم باندې، یعنی دا د هغوی د مینې احساس دی یا د قام پالنې احساس. راځئ تصویر ګورو، بیا پرې وروسته خبره کوو.